طالبان روسیې ته سخت غوسه دي، وایي روسیه د دا ډول کارونه نه کوي او نه د ورته اسانتیاوې برابروي. دا چې روسیې څه کړي او طالبان ورته ولې غوسه دي، راځئ دغه ویډیو تر پای وګورئ او په پای کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تېره ورځ روسیې په مسکو کې د طالبانو مخالفې ډلې راټولې کړې وې او یو کنفرانس یې جوړ کړی و چې په یاد کنفرانس کې د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق، د ښځو او مدني ټولنې ځینې غړي او د پخواني رژیم ځینې پخواني لوړپوړي چارواکي هم پکې ګډون درلود. اوس د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د غونډې ته په خبرګون کې ویلي ماسکو د افغانستان دښمنانو ته په خپله خاوره کې ځای او د غونډو تسهیلات برابروي چې دا یو نه توجیه کېدونکی عمل دی. مجاهد ویلي افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل نظام په حیث نه خپله او نه نورو ته اجازه ورکوي چې په داخلي چارو کې مداخله وکړي. مجاهد د یادې غونډې ګډونوالو په اړه وایي د ملت له لوري استفراق شوي دي محدودو حشراتو که دلته ځای درلودی له فتحې وروسته به ساتل شوي وای. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت واک ته تر رسېدو وروسته روسیه خپل سیاسي ورور ګاڼه، خو په دې وروستیو کې د دواړو لوري ترمنځ ستونزې پیدا شوي چې دغه ستونزې د روسیې د چارواکو په نیوکو کې له ورایه معلومیږي. بل خوا د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې دوی نه غواړي افغانستان د نړۍ له کوم ځواک سره په ټکر کې واقع کړي، بلکې یوازینی مخه یې په افغانستان کې د داسې نظام راوستل دي چې نن نړۍ سره سیالي وکړي.